نن خو ما درته ویل چې سړی د قریبه سره احسان کړی نه دی، بس دستی د بدلی انتظار دی، دستی د شکریې انتظار دی، دستی د ښې زندګۍ انتظار دی چې هغه ته وقوع تمه د سړي پیدا نه سوه، دستی د په ژبه کې دا راغلی چې تربور نه دی بلکې لړم دی. که چیرې دی د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د رضا په خاطر د قریبه سره احسان وکړي او د الله تعالی د رضا بغیر بله توقع تمه د تربوره سره نه وساتي، بیا که تربور ښه کوي که بد کوي، د ده په ذهن کې د هغې څه نفرت نه راځي، د ده په ذهن کې د هغې د محبت کمی نه راځي، د ده په دماغ کې دستي د هغې څه شکوي او شکایات نه راځي، ځکه د کړي د الله تعالی د ذات دپاره دي او الله تعالی په هر وخت کې عوض بدله ورکړي. مزه خو هم دا ده، په خدای قسم خوند هم په دې کې دی چې ته ښه ورسره کوې دی بد در سره کوي، چې ته سلام وراچوې او دی مخ در سره اړوي، او چې ته دروازې له ورځې دی دروازه د دننه خوا درته بندوي. د پیغمبر علیه صلات وسلام د سنت طریقې حق هلته سړی ادا کولی شي، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام څه وایي؟ سل من قطعک، چې مخې در څه واړوئ وصله رحمي نوره ورسره کوه، واعفو عمن ظلمک، چې ظلم یې در سره وکړې دستي معافي ورته وکړه، او واحسن من اساء الیک، چې بد یې در سره وکړه د بدو پر ځای ښه ورسره وکړه. هغه شاعر څه وایي؟ نیکي بر نیکي کار زنان است، چې د ښه را سره وکړه زه ښه ورسره کوم، دا خو د زنانو خوی دی. نیکي بر بدي کار مردان است، د نارینهو خوی دا دی چې دی سلام نه را اچي زه ور اچوم، چې دی نه راته ګوري زه وسیله رحمي ورسره کوم، چې دی بد را سره کوي زه ښه ورسره کوم، چې دی ناجایز را سره کوي زه د هغې په مقابل کې دستي د معافۍ معامله